بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو یو وار بیا دانیال ثاقب د پښتو ټي وي د پښتانه خپرونې په شیشه باندې ستاسو په درانه چوپړ کې دوستانو له یو څه وخته د بعضې یو لړ مشکلاتو او مصروفیتونو په وجه باندې زه له چینل نه لږ لرې ومه، نو یو وار بیا مو هرکلی کومه او خپلې خپرونې ته چې د پښتنو د 250 قبیلو د ویډیوګانو دا لړۍ مو راپیل کړې ده، بیا یې پیلوم. دوستانو موږ تر اوسه پورې د 20 قومونو ویډیوګانې جوړې کړې دي، په زموږ په دا یوټیوب چینل باندې پرتې دي. تاسو کولی شئ له سره یې یو په یو وګورئ او د پښتنو قبیلو د هغوی د جوړښتونو، د هغوی د استوګنو د ځایونو او د هغوی له ژونده په بشپړ ډول ځان خبر کړئ. نو دوستانو زموږ سره چې نن په کوم قوم باندې چې موږ نن خبرې کوو یا د هغې په اړه معلومات وړاندې کوو، هغه دي اورکزي. مخکې له دې نه چې زه په اورکزیو باندې وغږېږم دوستانو، که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره خوښه یا لایک کړئ تر څو نورې ویډیوګانې تر تاسو پر وخت در ورسیږي. دوستانو راځي اورکزیو ته. اورکزي د پښتنو یوه نامتو قبیله ده چې زموږ پښت پوهان یا نسب پیژندونکي دوی د کرلاني پښتانو د ټولنیز ګروپ نه شماري. د اورکزیو د قبیلې زیاتره خلک د اورکزیو په ایجنسۍ او یو شمېر یې په کورمه ایجنسۍ کې استوګنه لري چې مرکز یې د انګو ښار دی. اورکزي د کوهاټ په شمال لویدیځ، د سپین غره په ختیځ او د تیرا په جنوب کې پراته دي. شمال ته یې د اپریدو قبیله، شمال لویدیځ ته یې څمکني، لویدیځ ته یې توري، جنوب ته یې بنګښ او ختیځ خواته هم د اپریدو او بنګښو سره پوله لري. د اورکزیو د ایجنسۍ مجموعي نفوس 45,000 تنه دی چې په اورکزیو سربیره نور پښتانه هم پکې اوسي، لکه علي خیل، میشتي خیل، ملا خیل او شیخان خیل. اورکزي په دغو مشهورو ښاخونو باندې ویشل شوي دي چې بیا یې هر یو ښاخ په نورو څانګو باندې ویشل شوی دی. د دغو مشهورو ښاخونو او څانګو نومونه په لاندې ډول راوړل کیږي. اول اسماعیل زي چې دا ښاخ په رابعه خیلو، ابا خیلو، مامازي، بریم خیلو، خادیزي، عیسی خیلو او ساده خیلو باندې ویشل شوي دي. دویم موسازي دي، موسازي چې په لنډیزي، علیزي او خواجه خیلو باندې ویشل شوي دي. دریم یې لشکرزي دي چې په علي شیرزیو او مامازیو باندې ویشل شوي دي. او څلورم یې دولتزي چې په پیروز خیلو، عثمان خیلو او بیزوټیو باندې ویشل شوي دي. پنځم محمد خیل چې په بر محمد خیلو، عبدالعزیز خیلو، مانی خیلو او سیپای خیلو باندې ویشل شوي دي. شپږم یې ستوري خیل یا علیزي چې په باړه ستوري خیلو او تیرا ستوري خیلو باندې ویشل شوي دي. په دوی کې ځینې ښاخونه شیعه مذهبه او ځینې هم سني مذهبه دي. د دې نه پرته د دوی ترمنځ یو بل
ډول قبیلوي ویش هم موجود دی چې سملګوند او ګاډي ګوند یې بولي، چې د دغې قبیلې ځینې خلک په سمل او ځینې په ګاډه پورې اړه لري. تاریخ حیات افغاني د اورکزیو په باب لیکي. هغه وایي داسې ویل کېږي چې د بنګښو نه د مخه په کوهاټ باندې اورکزیو واک درلود او تقریبا 1500 کلونه د مخه بنګښو د اورکزیو نه د کوهاټ سیمه ونیوله، چې د دغې سیمې د نیولو لپاره د دوی ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې او د یو افسانوي روایت له مخې د دوی ترمنځ دغه شخړه او لانجه د دای په نامه یو وطن اواره کړه، په دې توګه چې یو ځل د بنګښو او اورکزیو ملکان د سیمو د ویش لپاره په درسمند کې سره راټول شوي وو او هر یوې غاړې غوښتل چې زرخیزې سیمې ترلاسه کړي. له همدې کبله د دوی ترمنځ سوله ونه شوه او نږدې و چې د دوی ترمنځ بیا جګړه ونښلي. په دغه وخت کې د دای نومې چې پر ارس سپور و له لرې راښکاره شو. د دې لپاره چې بنګښ او اورکزي دواړه له جنګ او جګړو نه په تنګ راغلي وو، نو دوی په دې خبرو باندې سره اتفاق وکړ چې دغه دای نومې سپور کله چې دوی ته نږدې راشي، نو دوی به ورته د بنګښو او اورکزیو ترمنځ د سیمو د ویش سوال مطرح کړي او هر څه پرېکړه چې ده وکړه هغو ته دواړو غاړو ته د منلو وړ ده. په دغه وخت کې نوموړی سپور راورسېد او دواړو خواوو د دغې شخړې د اوارولو لپاره له ده سره خبرې وکړې. هغه په داسې حال کې چې هماغسې په ارس سپور و، په پښتو ژبه یې دغه بیت ووایو: دای خو داسې وایي چې سمه د بنګښ غر د اورکزي. ویل کېږي چې له هماغې ورځې وروسته د دای ویش عملي شو او تر اوسه هم د چلن وړ دی. دوستانو، دا یوه یادونه کومه چې تاریخ حیات افغاني د ډیپټي محمد حیات خان کتاب دی. اورکزي په غرنۍ سیمه کې ژوند کوي چې دوبی یې معتدل او ژمی یې خورا سوړ دی. په تېره بیا د مرغومي، سلواغې او کب په میاشتو کې چې د جنورۍ، د فبرورۍ او مارچ د میاشتې سره سمون خوري. د دوی زیاتره خلک د کرنې په چارو او لږ شمېر خلک یې په پوونده ډول ژوند کوي، یعنې دوی شپني ژوند لري. د ځمکو لږه برخه یې په روانو اوبو خړوبېږي، خو د ځمکې ډېره برخه یې وچوبه یا للمه ده، مګر ډېرې زرخیزې دي. ان چې 2 فصله حاصلات ورکوي، دوی په خپلو ځمکو کې وریجې، غنم، جوار، وربشې، لوبیا، کدو، ټیپر او دارچیني کري چې د دوی د سیمې خوراکي پیداوار د دوی اړتیاوې پوره کولی شي. د اورکزیو مشهور سیندونه تاجلي، خرماني، د مامازو رود، ګنداو، انګوري، طبي، کړمان، آبي درې، مستوره او د خانکي توی سیندونه دي. د اورکزیو د ایجنسۍ مرکز هنګو دی او اصلي ښار یې دره ادم خیل دی. اورکزي خپل بازارونه د میلې په نامه یادوي چې د هغوی نه یې لاندینۍ مشهورې میلې دي: ډبورۍ میله، میشتي میله، فیروزخیل میله، کالیا میله، غلجو میله، ساما مموزي میله، انجاني بازار، کډه بازار او کوریز میله. د اورکزیو ایجنسي د لیدو وړ ځایونه چې دي هغه کلایا، فیروزخیل، سامانه، ډوبرۍ، کول او بدن دي. د اورکزیو د ایجنسۍ سربیره یو شمېر اورکزي او د هغو جملې نه مسوزي او نیمایي لښکرزي د کورمې په ایجنسۍ کې هم استوګنه لري.
د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، راولپنډۍ، اسلام آباد او لاهور کې هم یو شمېر اورکزي مېشته دي. په پېښور کې هم زیات شمېر اورکزي استوګنه لري. اورکزي غیرتمند، جنګیالي، میلمه پالونکي او په پښتونولۍ ټینګ خلک دي. دوی د انګریزانو سره په هغه وخت کې چې د هند نیمه وچه د دوی تر استعمار واک لاندې وه په ډېره مېړانه جنګېدلي دي او داسې ویل کېږي چې دوی په هغه وخت کې 28,000 تنه وسلوال ځوانان درلودل. اورکزي په هندوستان کې اورکزیو په هندوستان کې د 18مې پېړۍ په لومړۍ نیمایي کې د دغه هېواد په مدھیا پردیش کې چې مرکز یې د بهوپال ښار دی یو لوی پښتني ریاست جوړ کړ چې بنسټ ایښودونکی اورکزی پښتون نواب دوست محمد خان دی. نوموړي د دغه پښتني ریاست بنسټ په 1423 زېږدیز کال کې په بهوپال کې کېښود. نوموړی د هندوستان د مغولي واکمن عالمګیر اورنګزیب د زوی سلطان بهادرشاه په زمانه کې له تیرانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د خاورې برخه وه هندوستان ته راغلی و. په بهوپال کې تر دوست محمد خان وروسته د اورکزیو پښتنو د پاتو نوابانو نومونه دا ډول دي: نواب سلطان محمد خان، نواب یار محمد خان، نواب فیض محمد خان، نواب حیات محمد خان، نواب غوث محمد خان، نواب جهانگیر محمد خان، نواب نذیر محمد خان، نواب شاهجهان بیگم او نواب سلطان جهان بیگم. د بهوپال پښتني نوابانو د بهوپال د ښار په ودانولو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي چې د ستاینې وړ دي. د دوی د نوابیو په وخت کې ډېر جوماتونه، مدرسې، کتابتونونه، پلونه، روغتونونه او نور ډېر عام المنفعه کارونه ترسره شوي دي. دوستانو دا و تر ننه د اورکزیو د قبیلې په اړه لنډ معلومات. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ښاد، خوشحاله او سوکاله اوسئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. ډیره مننه.